د پاکستان د پوځي او استخباراتي مشرانو سفر او د سولې تود چاپیریال لوبه که فشار. د پاکستان د پوځ لوی دستریز قمر جاوید باجوه په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې لیدلی دی. په دې پلاوي کې د پاکستان د استخباراتي مشر جنرال فیض هم شامل و. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یو خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غني پرون له دې پلاوي سره لیدلی دی او پر یو لړ مسایلو سره خبرې کړې دي. ارګ ویلي د پاکستان لوی دستریز جنرال جاوید قمر باجوه کابل ته په خپل سفر خوښي ښودلې ده او ویل چې هیواد یې د خپلواک او ولسواک افغانستان او جمهوریت ملاتړ کوي. ولسمشرۍ ماڼۍ زیاته کړې چې په دغه کتنه کې د بحث شویو موضوعاتو او جزئیاتو په اړه ګډه اعلامیه به د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو له لورې خپره شي. له عبدالله سره لیدنه. دې پلاوي د مصالحې عالی شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره هم لیدلی دی. یادې شورا د ښاغلي عبدالله له قوله ویلي چې نوموړي له پاکستانه په افغانستان سوله کې د رغونکي رول غوښتنه کړې ده. عبدالله ویلي چې افغان لوري ټول اړین اقدامات ترسره کوي. د سولې چاپیریال او د پاکستان پلاوي سفر. د افغانستان د سولې دوه اړخیزو اړیکو او نورو مسلو په اړه د وړاندې هم بیلابیل سفرونه ترسره شوي دي. ګڼې او پراخې ژمنې پکې شوي دي، خو له بده مرغه هره ژمنه یوازې په سفر او ژمنو پورې پاتې شوې، وروسته ترې حالات ترنګلي شوي دي. د پاکستان دا پلاوی هم داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې په اړه ښکاره چټک ګامونه اخیستل کیږي. د تیر کوچني اختر له 3 ورځني اوربند سره د حکومت او طالبانو ترمنځ په همکارۍ کې ډیر توپیر لیدل کیږي. د پخوا په شان د لوی او پراخو جګړو راپورونه نه ورکول کیږي او ترڅنګ د بندیانو تبادله هم په چټکه درومي. تر دې چې د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي چې دوی تر اوسه شاوخوا 3000 طالب بندیان خوشي کړي دي او هیله یې کړې چې پروسه ښه پر مخ ولاړه شي. همدا تېره اونۍ د مصالحې عالی شورا مشر وویل چې افغان لوري خبرو ته بشپړ چمتو دی او همدې څو ورځې کې به بین الافغاني خبرې شروع شي. په عین حال کې پرون اوړمه ورځ په یو شمېر بهرنیو رسنیو د طالب غړو له قوله راپورونه ورکړي ول چې دغه ډله هم خبرو ته چمتو شوې او د طالبانو مشر هم پرې موافقه ښودلې ده. نو له دغسې یو وضعیته چې ظاهرا هر څه ښه روان دي، دواړه لوري د یو بل پر ضد د جګړو تبلیغاتو آرام شوي او ان په ټولنیزو شبکو کې د خلکو غبرګونونه د سولې په موخه آرامه شوي دي. نو ښکاري چې بین الافغاني خبرې ژر شروع او پر مخ ولاړې شي.